وطن د ښکلاګانو، ښایستونو او تفریحي خپرونو د لیدلو تږي او لیواله یاست، نو همدا اوس زموږ د یوټیوب چینل سرک د سبا سرچ او سبسکرایب کړئ او له ښکلو خپرونو مو خوند واخلئ. السلام علیکم ورحمت الله. درنو قدرمنو لیدونکو ښه راغلاست. دا د یو ځل بیا نظیر صادق د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ په سیکارا میلمستون کې قرار لرم او نن به تاسو ته یو ځانګړی یو ښکلی ورزشي خپرونه وړاندې کوم. دا چې دلته د سیکارام د میلمستون په مالي ملاتړ سره د والیبال سیالۍ په لار اچول شوی وی چې نن یې پای لوبه یا فینل ده او په فینل کې د بیلابیلو ورزشکارانو سره سره ښاغلی جاوید افغان صاحب راغلی ده او جاوید افغان به هم خپل ځانګړی حرکات او نمایش ترسره کوي. د والیبال د لوبې د نتیجې سره سره تاسو به راسره په دغه خپرونه کې دغه مهم شاټونه او ځانګړي حرکات هم وګورئ. تر پایه مې ملتیا وکړئ. بیا هم ښه راغلاست درنو قدرمنو لیدونکو. راسره ناست څنګ کې د ننګرهار پوهنتون قدرمن استاد شفیق الله رحماني صاحب ده. له ده سره به هم یو څو خبرې کوو. صاحب محترم سلامونه. وعلیکم السلام.
تاسو ته سلام دارنګ تاسو ته طریقې تاسو لیدونکو ته سلامونه او هیله ده چې ټول بخیر. ډیره زیاته مننه او استاد محترم کا دغه ټورنمنت په اړه لیدونکو ته معلومات ورکړي. نو ټورنمنت یا هر ورزشي لوبه چې دا د ځوانانو د فکری او جسمانی رغونې لپاره یا غوي د فکر د جوړونې لپاره په سیمه کې د خام نیت د راتلو لپاره د ځوانانو الکانو د فکری ودې لپاره او همدارنګه د دوی ترمنځ د تړاوونو په برخه کې ډیره رغونکې ده. دا د دې ښوونه کوي چې مثلا په سیمه کې امنیت ده، خلک ډاډه دي، خلک خوښ دي، خوشحاله دي او همدارنګه د فکری بوختیا ترڅنګ جسمانی روغتیا رامنځته کیږي. چېرته چې فکرونه ورغول سي هلته جسم ورسره رغیږي. نو دغه لوبې چې دي په ټوله کې ویلی شو چې دا د سیمې دپاره هم ښې دي، د امنیت دپاره ښې دي، د جسمي روغتیا لپاره ډېرې ګټورې دي، د ځوانانو د یووالي دپاره، همدارنګه د وزګارتیا څخه د مخنیوي دپاره یو شمېر ځوانانو دپاره دا یو ډېر ښه فرصت ده، البته رغونکی فرصت چې دوی کولی شي لوبې وکړي او یا مثلا دغه سیمې باندې باور دپاره ډېرې فکر جوړونکي دي. دا راته وایي چې خپله همدا اوس څه احساس لرئ چې د خوږیاڼو سیمې ته یعنې هغه ساحه چې پخوا پکې امنیت نه اوس الحمدلله داسې ټورنمنټونه پکې جوړېږي، څه احساس لرئ؟ خوښ یم، خوشحاله یم چې خپلې سیمې ته راغلی یم. تاسې پوهېږئ چې مثلا خوږیاڼو ته که چېرته موږ راتللو خدای نکرده په داسې حالت سره به راتللو چې دلته به مثلا امن نه و، دلته به روغه نه وه. اوس نو ته پوهېږې چې مثلا په ټول هېواد کې او په ځانګړي ډول په خوږیاڼو کې دغه ځای کې ډېر ښه امن ده. موږ خوشحاله یو، تر موږ راغلو د لوبې لیدلو سره سره موږ ډاډه یا دوهي واچوله، جوار مو خوړله، ځوانان کېناستل، هلته یو مشاعره یې وکړه لنډه غوندې او دا و چې هر ځوان ګوري د هغوی په مخ باندې خوښي ښکارېږي. دغه خپله باندې ډېر جوړونکي برخې دي د سیمې لپاره، خپله یې موږ دپاره، ځکه موږ که نور هېوادونه وګورو سړی که د کار نه ستړی سي یو ځای ته د سیاحت دپاره ځي، د تفریح دپاره ځي، دا سیمې او دا غرونه او دا درې دا ښکلاګانې دا په خپله باندې سړي ته احساس د روغتیا ورکوي، سړي ته احساس د یو ښه امنیت ورکوي.
بیا هم ښه راغلاست درنو قدرمنو لیدونکو. را سره څنګ کې ناست د لغمان پوهنتون قدرمن استاد عبدالمنان صافی صاحب ده. صافی صاحب هم ځان په زحمت کړی ده او راغلی له ده سره به هم څو خبرې کو. ستا محترم سلامونه. مننه، خوشحاله اوسئ. الله پاک مو آباد لره. تاسو ته هم سلام او ستاسو له طریقه ستاسو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. ډېره زیاته مننه او استاد محترم که زموږ لیدونکو ته دا چې دلته راغلی دغه ساحه دې ولیده، نورو ته مثلا څه پیغام لري دغه ساحې ته تر څه خوند دې واخلي؟ ګورئ، د افغانستان هر سیمه، هر ځای او هر ولایت په لیدلو باندې ارزي. او بیا په افغانستان کې د خوږیاڼو سیمه، د خوږیاڼو قوم او د دغه سیمې خلک، د دوی هغه دودونه، دستورونه، عنعنات او رسم رواجونه دا مکمل په لیدلو باندې ارزي چې باید دغه سیمې ته لاړ شو او دغه سیمې نه خوند واخلو. په دغه سیمه کې که موږ تاسو وګورو، یو خو طبیعي هواګانې لري، طبیعي ښکلاګانې لري. قدرمنو لیدونکو، را سره څنګ کې ناست د خپل ښوونیز مرکز قدرمن استاد او ځوان شاعر استاد سنگر جانان خیل صاحب ناست ده. جانان خیل صاحب سلامونه. ډیره مننه صادق صاحب ته او ستا ملګرو ته ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله من یم چې تاسو ټول به ښه وئ، جوړ به وئ، د ژوند چارې به م ښې تېرېږي. همداشان ستاسو د صفحې ټول مینوال چې کوم دي دوی ته هم سلامونه په دې هیله چې دوی هم ښه وي، جوړ وي. ډېره مننه. ډېره زیاته مننه استاد محترم. کور مو ودان که لیدونکو ته د دغه ټورنمنټ په اړه معلومات وړاندې. او بالکل دغه ټورنمنټ چې دی ټولو ته معلومه ده چې مالي ملاتړ افغان بي سیم او ترڅنګ یې سکاره میلمستون ترسره کوي. او په دغه ټورنمنټ کې د خوږیاړیو ترڅنګ د مختلفو ولسوالیو لوبډلې پکې ګډون کړی او نن یې پایلوبه وه چې ډېر په ښه شان سره ترسره شوه. شانداره مراسم و، ځوانان ډېر راغلي وو، پوره خوند یې وکړ ځکه دا د امن فضا کې و، د ځوانانو راټولېدل او سره اتفاق او اتحاد دا خپله د ولس لپاره او د خلکو لپاره یو مثبت پیغام دی. ډېره زیاته مننه. لیدونکي دې ګوري، دوی ته څه پیغام، څه ډالۍ لري؟ ټولو ملګرو ته پیغام دا دی چې سره اتفاق اتحاد باندې شي، یو بل وزغمو، یو بل سپورټ کو، وهڅوو ځکه په همدې کې پرمختګ دی، یو بل ته مینه ورکړو. ډېره مننه. ډېره زیاته مننه چې موږ ته د وخت راکړې. کور مو ودان. تاسو نه هم ډېره مننه صادق صاحب، ملګرو نه هم ډېره مننه.
صفت محتاج نه دی په ګلابونو عطر چا شیندلی دی نه. بیا هم ښه راغلاست درنو قدرمنو لیدونکو. افغان ستوری او افغان اتل جاوید افغان صاحب را سره ولاړ ده او له ده سره به هم یو څو د زړه خبرې وکړو. افغان صاحب سلامونه. وعلیکم سلام. ډېر زیات خوشحاله یو چې نن دلته خوږیاڼو ته راغلي یو او تاسو ته هم ښه راغلاست وایو چې دلته راغلي او زموږ دغه لوبه د نمایشونه هم نړیوالو ته ور وپېژنو. ډېره زیاته مننه استاد محترم. که په پیل کې دا ووایه چې تاسو دغلته راغلی کوم نمایشات مو ترسره کړه؟ موږ خو دلته نمایشونه ډېر وو خو بدبختانه چې دلته کې موږ پسې وسایل کم وو د غریبۍ د امله. بس دلته موږ کوم سامان چې ځان سره راوړی و هغه لکه شیشې خوړلو اوړه جګول دي او په سر باندې چارمغز ماتو. همدغسې ډېر حرکتونه یې موږ دي چې په میډیا کې موږ ترسره کوو. که چیرې درته سیستم برابر شي نور کوم نمایشات کولی شي چې هغه دلته ونه شي؟ زموږ خو نمایشونه ډېر دي لکه موټرسایکل یې په خوله کې جګوم. دغسې 170 کیلو وزن زه په خوله باندې جګوم د ځمکې نه. همدغسې دا غټې موټرې په خوله کې کشوم. 3-4 دانې رینجرې دا زه په خوله باندې کشوم. په ګرمو غوړو باندې مخ وینځم او 100 دانې چارمغز په 15 ثانیو کې په سر باندې ماتوم. 400 کیلو وزن زه په سینه باندې ماتوم. یو چا که ورته ووهئ ډېر داسې غیر ناممکن کارونه کوو خو بدبختانه چې دې کې موږ کوم سپانسر تر اوسه پیدا نه کړو. که چېرته دې کې سپانسر پیدا شي او یا موږ ته په دې کې دغه غټ مشران موږ ته مخه راکړي نو موږ کولی شي په راتلونکي غټ کارونه ترسره کړو. ډېره زیاته مننه. زه د خپل مایک د لارې د سرک د سبا ټولو مینوالو ته هغه مینوالو چې هر وخت زموږ لاسنیوی کړی او زموږ سپورټ او ملاتړ یې کړی دا چې زه خپله د افغان صاحب د نمایشاتو څخه ډېر زیات متاثره شوم. واقعا ډېر ښه نمایشات و. نو په همدې لحاظ لاندې په سکرین به د افغان صاحب د اړیکې شمیره او د واټساپ شمیره ولیکم او ولیکم. تاسو کې چې هر کوم یو ملګری او هر یو افغان د خپل افغان ورور سپورټ غواړي او د ده لاس نیول غواړي راځئ د دغسې ځوانانو قدر وکئ د دوی لاسنیوی وکئ او دوی تر یو ځایه پورې ورسوئ تر څو دوی د افغانستان نوم روښانه کړي. استاد محترم موږ انشاءالله خپل پوره هڅه کوو او الحمدلله ډېر زیات مینوال لرو. داسې مینوال لرو چې موږ هر خپرونه کړې حتما د یو خلکو سره موږ انشاءالله د افغانانو لپاره لګیا یو. افغانان انشاءالله په هر ځای کې شریک غیرتي خلک دي. انشاءالله امید هم ده چې یو وخت به یو ځای ته ورسېږو. په دې کې ما شاګردان هم اماده کړي خو فی الحال ما ځان سره کم هلکان راوړو. خپل ورور مې ځان سره راوړو او نور جمل شکران مې ځان سره راوړو. عصمت افغان چې ماشاءالله ښه فایټر هم ده. څو مسابقې په خوږیاڼو کې هم ګټلي دي او نور ولایتونو کې کابل کې نور ځایونو کې هم ګټلي دي. نو دا مې اوس دې نمایشونو ته اماده کړی انشاءالله ډېر غیر ناممکن کارونه نظام کوي. نو انشاءالله په راتلونکي کې به دغه زموږ ځای نیسي. قدر زر پیش زرگر. انشاءالله چې افغانان به د قدر کوي او افغانان به د سپورټ کوي. د جاوید افغان صاحب سپورټر راغلی ده او د دوی د سیمې مالک هم ده. له ده سره به هم یو څو خبرې وکړو. مالک صاحب که زموږ لیدونکو ته خپل نوم ووایي. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې شریف الله خوږیاړی دی. د خوږیاڼو ولسوالۍ د وزیر سیمې اوسېدونکی یم. د جاوید افغان یو سپورټر یم. واقعا د ډېرې ښې خبرې وکړې. که چېرته د اقتصادي وضعیت ته فکر وکړو او د هغه ژوند ته فکر وکړو د قهرمانۍ ته فکر وکړو ډېر سخت ډېر توپیر لري. تر اوسه دی په کرۍ کور کې اوسېږي. دی تر اوسه هلته سوپ خرڅوي یا چولې خرڅوي. د افغانستان په سطحه یو نړیوال لوبغاړی دی. د پاکستان هېواد هغومره غټ پهلوان خان بابا ته چیلنج ورکړی دی. نو د خان بابا ته چیلنج ورکول دومره اسانه کار نه دی او بیا هغه لوبغاړی راځي دلته چولې خرڅوي. نو زه په خپل مشرانو باندې غږ کوم. د امارت په مشرانو باندې غږ کوم. نور له سرمایه‌داره دي خصوصا د افغانستان د کرکټ په لوبغاړو باندې غږ کوم چې دوی ډېر سپورټ کړي دي خلک. جاوید افغان صاحب دې هم سپورټ کړي. انشاءالله د افغانستان راتلونکی دی او تاسې دغه نمایش چې تاسې وکړه هېڅوک یې هم نه مني. هر چا ته یو خوب ښکاره کېږي. دا هېڅ نمایش نه و. ټکټر پاتې دی رینجرې پاتې دي. زخته ډېر نمایشات چې ما سره ویډیوګانې دي هغه که د ښکاره کړم بیخي به څوک هم نه مني. نو غوښتنه مې له ټولو افغانانو دغه ده چې د جاوید صاحب لاسنیوی دې وکړي او اقتصادي وضعیت خصوصا د ډېر خرابه دی. دا نن په خدای چې ما ورته چنده کړې ده تیل مې ګاډي ته اچولي. یعنې څوک نه و چې موږ ته موټر ته تیل اچولی. دلته راغلو خوږیاڼو ولسوالۍ ته. خپله ولسوالي مو د افتخار کوو. سیکرم نه هم مننه کوو. دغسې تفریحي برنامې ځوانانو ته برابروي. نو غږ مې یو ځل بیا د تاسې د رسنۍ له لارې همدغه دی چې د جاوید افغان صاحب سره مالي کومک وکړئ. تاسې څو ورځې مخکې ولده چې د ده واده د پارلمان پخواني غړي سیلاب صاحب په غاړه واخیستو. یعنې سیلاب صاحب ورته واده وکړي. نو د ده دومره وضعیت خرابه ده چې حتی موږ نن تیلو ته پیسې نه درلودلې. یو ځل بیا په ټولو باندې غږ کوم. په ټولو قهرمانانو باندې غږ کوم. له تاسې نړۍ مننه کوم چې دغسې که څه هم د لاسه نه کېږي د وس هم نه کېږي مالي نو دغه رسنیو لارې ټوله دنیا خبروي. د افغان صاحب ملاتړ به کېږي لاسنیوی به کېږي او حتمني سپانسر به پیدا کېږي چې هغه جعلي هیروګانو ته چې خان بابا ده هغه سفنج ده نور شی نشته او هغه چې بیا اصلي هیرو ده هغه صرف افغان کېدلی شي نه کوم پاکستاني و نه پنجابي. لا موافق د غواړو افغان صاحب. مننه. سلام علیکم.
نو درنو لیدونکو څنګ کې مې د ویناوالۍ د نړۍ قدرمن استاد محترم جمشید تکل صاحب ناست ده. تکل صاحب سلامونه. سلام ټولې مشه په دې هیله چې تاسو ټول به ښه وي. ډېره مننه. ډېره زیاته مننه استاد محترم. که د دغه ټورنمنټ په اړه زموږ لیدونکو ته څه معلومات ورکړي. یا ټورنمنټ د سکارا میلمستون لخوا نه دایر شوی و چې الهي الحمد نننې فاینل و. دومره خوندور فاینل چې فکر نه کوم چې په مبالغه ونه شم کولی ونه کړم. په افغانستان سطح باندې به ښه ټورنمنټ و، ډېر غوره ټورنمنټ و. د افغانستان قوي لوبغاړي او د ننګرهار او د مشرقي زون ښه لوبغاړي پکې برخه واخیستله. ډېر خوندور ټورنمنټ و. بله خبر دا وه چې د ټورنمنټ چې کومه ساحه وه کوم ځای و هغه ډېر خوندور جوړ شوی و، د مینهوالو لپاره ښه جوړ و. په ټوله کې ډېر یو خوندور ټورنمنټ و، ډېر جوړ ټورنمنټ و او خوشحاله یو چې دغه ټورنمنټ په خیر سره پای ته ورسېد. ډېره زیاته مننه استاد محترم. په لوبو کې کوئ چې د کوم ټیم مینوال او کوم ټیم ډېر ښه لوبه وکړو او خو فاینل ته ونه رسېده؟ په ټوله کې چې هر لوبغاړی او هر ټیم ښه لوبه کوي، موږ د هغه مینوال یو. اوس چې کوم لوبه ترسره شولې، پای لوبه ترسره شوه، طبعا د پای لوبډلې قوي لوبډلې وي، ښې لوبډلې وي. موږ د هغه لوبډلې پلوي او مینوال چې هغه ښه لوبې ترسره کوي، خوندور لوبډلې. ډېره زیاته مننه استاد محترم. خو وروستۍ پوښتنه دا چې نورو لیدونکو ته، نورو مینوالو ته چې همدا اوس تا ګوري، دې ته څه پیغام لري؟ پیغام یې دا دی چې هر ځوان دی د خپل هیواد لپاره د زړه د خلاصه کار وکړي، هوبل وطني دی په خپل وجود کې او په خپل ذهن کې واچوي، تر څو دغه هیواد او زموږ دغه ولس چې مخکې جګړو وځپلی، اوس الهي الحمد امن دی. دغې امن نه په استفادې سره هر یو د یو بل سره اتفاق وکړي، یووالی وکړي، مینه وکړي، تر څو دا هیواد پرمختللی شي او مخکې لاړ شي. ډېره زیاته مننه. درنو قدرمنو لیدونکو، دا و د خوږیاڼو ولسوالۍ د ځوانانو عمومي رئیس قدرمن استاد جمشید تکل صاحب چې تاسو واورېده. تر بلې خپرونې چې یو ځل بیا زه نظیر صادق او د کامرمینۍ په چارو کې واحد الله وحدت ستاسو په حضور کې حاضرېږو. تاسو په لوی او بخښونکي څښتن تعالی سپارم. د خدای په امان. که د وطن د ښکلاګانو، ښایستونو او تفریحي خپرونو د لیدلو تږي او لیواله یاست، نو همدا اوس زموږ د یوټیوب چینل سرک د سبا سرچ او سبسکرایب کړئ او له ښکلو خپرونو مو خوند واخلئ.